نبی صلی الله علیه وسلم د مسواک ته همدغه شانتي کتل. زه پوه شوم چې نبی صلی الله علیه وسلم مسواک غواړي. ما ویل الله رسول راواله من الله ویل عوامې غسلو. ما ول خپل خوله کې نرم کو بیا مې نبی صلی الله علیه وسلم لا ورکړلو. ویل دا هغه ورځ وه چې الله رب العالمین زما او د نبی صلی الله علیه وسلم توکاڼې پکې یوځای کړي دي. نبی صلی الله علیه وسلم مسواک وهلو او داسې ووهلو چې د نورو ورځو نه یې ښایسته ووهلو، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم به مسواک سره ډېر زیات شوق کولو. او دی یې ویل که چېرته زما امت باندې نه سختېدلی لامرتهم بالسواک عند کل صلاه، ما به ورته دا ویلي و چې د هر مانځه دپاره تاسو مسواک وهئ. خو زه په دې یارېږم چې هسې نه الله رب العالمین ورباندې دا چېرته کې فرض نه کړي. نو ویل نبی صلی الله علیه وسلم دا خپل سر مبارک زما د سینې سره یې ښودلی او دا ویل اللهم الرفیق الاعلی، الله هغه اوچت مجلس راکړي مع النبیین والصدیقین والشهداء، د پیغمبرانو سره د رښتینو خلکو سره او د شهیدانو سره رب العالمین ما راجمع کړي. پیغمبر هم دا دعا کوي. نو دغه ګوته نبی صلی الله علیه وسلم اوچته کړې وه دا خپله ګوته مبارکه او دا ویل اللهم الرفیق الاعلی. ویل په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم دا ګوته مبارکه زمکې ته راله. نبی صلی الله علیه وسلم د سا لاړه، وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا سر داسې زما د سر طرف ته لاړو، د نبی صلی الله علیه وسلم سر مبارک. ویل په دغه ټیم کې ما نبی صلی الله علیه وسلم واچولو او زه بهر لاړم، د نورو زنانو سره مې جړه شروع کړله. بیا وروسته بیا ارمان کول چې کاش زه دلته کې نبی صلی الله علیه وسلم ته ناسته وې، زه بهر نه وې وتې. نو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه رالو، هغه هم په دغه ټیم کې نبی صلی الله علیه وسلم نه دا څادر پې پروت و، ویل څادر یې ترې نه لرې کو او نبی صلی الله علیه وسلم یې ښکل کو په تندي باندې. وبکا او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم په دې ټیم کې جړا شولو او دی ویل بأبي انت وامي والله لا يجمع الله عليك موتتين، قسم په الله مور او پلار مې نه قربان شه، الله رب العالمین پتا باندې دوه مرګونه نه راجمع کوي. ویل الله رب العالمین تا باندې دوه مرګونه نه راجمع کوي چې یو ځل وفات شي او بیا را ژوندی شي او بیا در باندې مرګ راشي. ځکه هلته د صحابه کرامو د نبي صلی الله علیه وسلم دا مرګ نه منلو چې نبي صلی الله علیه وسلم د وفات شوي یا بار راووتلو. عمر رضی الله عنه سره خلکو سره خبرې کولې، ورته ویل پارام شه عمر، اجلس یا عمر، عمر پارام شه علی رسلک، پارام شه. عمر رضی الله عنه په منبر باندې همغه شانته ولاړو، خو د هغه چېرته دا ذهن منله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات یا او تورې راویستې ده. همدا وایي چې څوک وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات دی، قسم دې دا سټ به ترې نه وامه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د جومات په یو ګوټ کې ودرېدلو، خطبه ویل، هغې نه وروسته ویل من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. ای خلکو چا چې د محمد رسول الله سلم بندگی کوله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو وفات شلو، اوس په دنیا کې نه دی پاتې. ومن کان یعبد الله فان الله حی لا یموت. او چا چې د الله رب العالمین بندگی کوله نو الله رب العالمین ژوندی دی او په هغه باندې مرګ نه راځي. یعنی مونږ خو د نبی صلی الله علیه وسلم بندگی نه کوله، مونږ خو د الله رب العالمین بندگی کوله. او بیا دا آیت کریمه ویله وما محمد الا رسول، دا آیت تر اخره پورې ویلو. عمر رضی الله تعالی عنہ نور صحابه کرام وی ویل قسم په الله ویل دا آیت دا شانته ویل لکه مونږ کې چې اول ځل په همدغه ټیم باندې نازل شي، لکه چې مخکې نه نازل شوی. عمر رضی الله عنه ته چې کله پته ولګي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شولو نو په دې منبر باندې ولاړ دی، ویل داسې راپرېوتم، د خپونه مې ساه ووتله، په دې پوزه باندې راپرېوتله ما چې دا څه چلو شولو. ځکه دا چا برداشت کولی شو چې محمد رسول الله سلم د وفات یا دا خو نبی صلی الله علیه وسلم رښتیا وفات شوی دی، دا خو زموږ نه لاړو.